دا زموږ یو افغانی ورور وفات شوی دی د کینسر په مرض. الله پاک دې هغه جان ښایسته کړي، الله دې مغفرت نصیب کړي. او وروڼو د سیټ ته مې د ویډیو به تاسو وګورئ. دعاګانې ورته کوو چې الله پاک دې وبخښي، الله دې موږ وبخښي، ټول مسلمانان دې الله وبخښي. زه ستاسو نه تپوس کوم په دې سوشل میډیا په دې ټیک ټاک کې یو غرب جوړ دی چې الله دې دا هلک وبخښي. خو دا موږ چې وفات شو، یو کس زموږ سره په دې سوشل میډیا یو وفات شي، دا چې کله زموږ دا غویمې غوبلې خو چې کله هغه وفات شي نو موږ پسې بیا وایو چې الله دې وبخښي، الله دې وبخښي. نو موږ دا چې په دې ژوندانیو د یو بل سره دا موږ دا یو بل ولې نه بخو؟ ولې په یو بل پورې دا ردې بدې وایو؟ ولې دا کنځل او دا غرب وتړلی؟ ګورئ وروڼو کو افغانستان زموږ وروڼه دی، خو د پاکستان زموږ وروڼه دي. موږ ټول یو مسلمانان دي. مثال داسې دی لکه د یو وروڼو د الله خاطر وکړئ، د دې میډیا د دې بدو ردو نه خلاص شئ او یو وروڼه شئ، یو موټه شئ. خو یاره نه شو ویلی، بس موږ چې یو چې وفات شو نو یو بل به یادو چې خدای پلانکې وبخښي، ډېر ښه و. خو چې په ژوندانۍ نو په یو بل پسې ور اغستي، د الله خاطر ته وګورئ ما خلاص